لالا ډېرې منډې ورغلې غریب ستړی دی که نه غلی شه وطنه سلامونه ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو بل زبردست او نرمند ناست دی له دې سره ستاسو تفصیلي مرکه کوو د ځان تعارف به دی په خپله وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام کتونکو تاسو ته هم السلام علیکم زما نوم عنایت الرحمن دی زه د بټګرام علاقې اوسېدونکی ما دا ما ته ووایه چې ته ډرامو فیلډ له ټیلی فلمانو ته څنګه راغې دا زموږ ملګري رسول خان رحیم دو لکه یو پروګرام جوړو یوسف بھائی راغلی و نو دې کې موږ سره متاهر وم موږ سره نو موږ لکه شوق دی زموږ موږ به چې چوټي ورځ وه جو موږ به دغه شانې پکنیک به جوړ کړو ځان له پروګرام به هم وکړو پکنیک به وشو پروګرام به موږ وکړو ستا یو ټیلی فلم و ستا په مینه کې رسوا شوم په دې کې ویلن هم وی او له ویلن سره د مزایا کردار هم ولی په هغه کې یو ستا بهترینه ډایلاګ و هغه ډایلاګ که موږ ته ووایې لالا چاړه به دله زه راکم راکاږې به پې تو ولې ما خو دې ډبو دود څکلي دي که نه مور مې خو مړه وه که نه یار تاسو ډبو دود ومنې کټ کړی ما خانجي ریلیکس ستا نوم ضمانت خان دی ته چې د چا ضمانت وکړې هغه د دنیا نه رخصت شي دا ما ته ووایه چې تر اوسه پورې به ده په څومره ټیلی فلمانو کې کار کړی وي خیبر چینل کې هم ما کار کړلی کم سے کم نہیں 60-70 ډرامو کې ما کار کړلی خیبر چینل کې چې د کم کار کړی دی ډرامه وه ډرامې نوم څه و هغې کې ګوره موږ خیبر چینل کې چې غالب کمال دوی سره زوما متاهر موږ کار کړلی خو موږ لکه خپل کار وکړو راځو واپس کور ته موږ ته دا پته نه کومې ډرامه نوم سیږدي څه ده کله به راځي کله موږ خپل کار پورې مطلبي کار وکړو واپس راځو کور ته دا ما ته ووایه چې ستا څومره ټیلی فلمان دي په هغو فلمانو کې 2-3 نومان ما ته وښایه چې هغه هیټ شوي وي دا یو پایل ډرامه ده یو انجام د ظلم دا شو داسې ډېرې ډرامې دي اوس کومه ډرامه تاسو خیر څه تاسو په ما باندې بروسه نشته دی تاسو په ما باندې شک کوئ شبانې خور خفه کېږه مه نن سبا زمانه خرابه ده ته یوازې کور نه بهر ته وځې له چا څخه متاثره سوې چې تا دا هغه فیصله وکړله چې زه به ټیلی فلمانو کې به طور ایکټر کار کوم دا زما وړوکوالي نه شوق و خو زموږ والد صاحب چې دی هغه مطلب سخت مزاج والا هغه به موږ منې کولو خو بس دا زما شوق دی جو دغه شانتې ملګرو یو پروګرام کوو جو زه ورسره ملګری شم ما هغه پروګرام کې کار وکړو هغه پروګرام لکه زما دا کار دی ټولو خوښ شو هغه ما ته وایي ته به موږ سره یې لکه د پښتنو دپاره ځوانانو دپاره دا شعبه څنګه بولې لږ دا خو بس څوک دې ته بد وایي څوک ښه ورته وایي خو چې دغه کې نو ښه هم دی بد هم دی ښه کارونه کوي خلکو ته دې ګوره نن سبا هر یو سړي سره موبایل دی هر یو زنانه سره موبایل دی ګورې دې کې ښه میسج یې ورکړه هغو ته یو میسج میلاو شي څنګه چې موږ یو ډرامه کې لکه نکاح منې نکاح نه کېږي هغې کې ما یو مولا کردار ادا کړی دی نو دا یو میسج میلاو شه که نه ډېر خلک په فلمانو کې کار کوي د هغه کام و هغه ته بد نه وایي به طور فنکار ورته ګوري خو پښتنو ته داسې ولې وایي لکه څنګه چې خبره تا وکړه چې زما په کور کې پښتانه و ما ته بد وایي دا بد ولې وایي بد دا وایي چې وایي دا ښه کار نه دی ښه کار ولې نه دی لکه زموږ دا لکه نه خلک خبرې کوي چې دا داسې دي دا داسې دي د دغې وجې نه لکه سړي دا زړه مات شي ډرامه جوړول چې کوم دي دا وکتونکو ته د ډرامې په ذریعه باندې ته یو ډېر ښه پیغام رسوي دا د پیغام ذریعه ده ټیک شو دې ته خاص کر فنکار کسب و دې ته بد کتان نه وایي ته په دې حواله څه وایي نو دې کې داسې مشران چې هغوی دا څیزونه لکه بد ګڼي هغوی دا ښه نه دي دا د پلانو خلکو کار دی ډنګړو خلکو کار دی لکه ځینې مشران دي لکه هغوی دا
فیلډ موږ سره مزه نه کوي. کم فنکاران په ټیلی فلمانو کې په فلمانو کې کار کوي او هغه ته دوی وایي ډم. ډم ورته حالانکه ډم نه دی، دا ډم نه دی، دا فنکار. ته په دې حواله څه وایې؟ نو اوس دا مخکې د لکه خلک به چې دغه څه پروګرام به شو دا ډمان راغلم زمونږ چې کله واړو نو پلاني غلی کې ډمان راغلی، پلاني ځای کې ډمان راغلی. لکه دا پښتانه خلک چې دي که نه لکه اوس خو فنکاران ورته اوس وایي خو مخکې ډمان وایي. اوس چې موږ داسې کار کوو نو موږ ته تاسو خو ډمان نه یې کتونکي ګرځي یایي چې دا څه کوي، داسې سیریسه خبرې الفاظ سخت الفاظ یې راواچول. په کار دی چې داسې خبرې ورته وکړو چې دوی هم لږ غوندې خوشحاله شي. نه دو خو خوشحالېږي نه، دوی چې موږ پروګرامونه کوي دا په غلطیانې هغه وینې یو ګر سره ګوري یو ګوري خفه دی، ډېر خفه دی، دا څه کوي؟ نه خفه به نه دی، کله خوشحالېږي. موږ چې ښه پروګرام وکړو یار پکې غلطیانو دا شی چې مخامخ کیمرې خواته راشي نو بیا د سړي نه وار پار خطایي. دو خو چې دا آسان کار دی. کیمره خو د بلا خوله ده، بلا خوله ده، صحیح حقیقت خبره ده. خو دې ده چې خلک مخامخ راشي که نه ښه خلک د خولې بندي شي. زه څه یم ما نه هم بیا کار نه کېږي او خلک وایي چې دا څنګه دی، دا داسې دی، خو کیمرې مخې ته بیا کار نه کېږي. تاسو چې اوس راغلی که نه ما من اوس هم خوله راغله خبرې رانه صحیح نه کېږي وره بس دغه ستاسو په مخ کې ناسم یار. خوله څنګه پتا باندې ما سره نه ټوپک سته نه چاړه سته نه بل سته پتا باندې راغله خوله؟ ټوپک نه تماچې نه دومره نه یارېږم، څوم ته چې دا مخامخ راته لګېدل لکه نه دې نه یارېږم. خولې نه داسې الفاظ ونوځي. ګوره دا خو پوره ورلډ ګوري که نه، صرف ما تا خو نه ګورو، دا پوره دنیا ګوري. د مشین نه زیات خو پاور دی کې دی، دې نه غټ خلک یارېږي. نو زه څه یم؟ اچھا دا ما ته وایه کتونکو ته په آخر کې څه وایې؟ بس ووایم بس یو بل خیال ساتئ، یو بل سره مینه ساتئ. یاره زموږ خو دغه پیغام دی. ګرانو کتونکو دا و عنایت الرحمن چې د ده پر ژوند او پر فن هم له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.